یوه بوډا له ښوونځي سره نږدې کور واخیست. ښوونځی د ډېرې مودې لپاره رخصت و، خو چې کله درسونه پیل شول نو له لومړۍ ورځې یې ولیدل چې کله هم د رخصتۍ وخت شي نو دوه درې ځوانان په ډېر شور له ښوونځي راوځي، د له کور سره خوا کې تر ناوخته بنډار کوي. بوډا حوصله له لاسه ورکړه. له ډېر فکر وروسته یې د حل لار پیدا کړه. یوه ورځ چې ښوونځی رخصت شو، هلکان بیا هم همالته سره راټول شول. بوډا هم ورغی. له سلام کلام وروسته یې هلکانو ته په خوږه ژبه وویل: بچیانو، مجلس مو ډېر خوږ وي. زه مو هره ورځ څارم او ستاسې له بنډار څخه خوند اخلم. ستاسو بنډار ماته د خپلې ځوانۍ شپې او ورځې را په زړه کوي. کټ مټ ستاسو په څېر ما هم تاند زلمیتوب تېر کړی دی. که خوښه مو وي تاسو هره ورځ همدلته بنډار ساز کړئ. زه به مو سیل کوم او هر یوه ته به د میاشتې 1000 روپۍ ورکوم. ځوانانو ومنله، ځکه چې هم ثواب او هم خرما. دا کار څو میاشتې روان و. بوډا له ژمنې سره سم د میاشتې په پای کې هغوی ته تنخوا ورکوله. خو چې یو څو میاشتې تېرې شوې نو یوه ورځ بوډا ځوانانو ته وویل: بچیانو، وبخئ، زما مالی حالت یو څه بې خونده شوی دی. نور نشم کولی چې هغومره تنخوا درکړم. تر دې وروسته به زه یوازې 100 روپۍ درکوم. هلکانو چې دا خبره واورېده خوند یې ورنه کړ. له ځایه پاڅېدل، د تل لپاره په خپله مخه لاړل. بوډا هم ترې بېغمه شو. خو بوډا په دې کار کې یو غټ هدف او مطلب هم و، په کوم چې دا ځوانان ونه پوهېدل. بوډا غوښتل چې بیکاره ځوانان په دې باندې وپوهوي چې بوډا ورته ځکه د میاشتې 1000 افغانۍ ورکوي تر څو هغوی له دې څخه د ډېرو پیسو د راوړلو په حسرت کې شي او د لا ډېرو پیسو د لاسته راوړلو لپاره له بې ځایه ناستې پاستې څخه ځان وساتي او د ځان لپاره یوه وظیفه وټاکي تر څو چې راتلونکی یې روښانه شي.